بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن وینا د پښتو ژبې د نثر پر دورو باندې چې د پښتو نثر د پښتو ژبې د نثر دورې په تاریخي ډول څنګه دي او کم لیکوالان پکې دي او د دې خصوصیات څه دي، څو دورې دي، پر دې شیانو به غږیږو. کوشش به کوو چې په یو څو ویډیو کې دا شی تر سره ورسو، نو چې ډیر مشکل هم نشي خلکو له. شروع به واخو. اول وار به موږ د پښتو ژبې د نثر د لومړي دورې خصوصیات وګورو. د نثر په دې دوره کښې ټوله آثار په مقداري لحاظ لږ دي خو متفرق دي. د کموالي سبب کېدای شي چې تر موږ نه وي رارسېدلی یا تر اوسه پورې نه وي موندل شوی. البته د دې دور په نثر کښې یوازې د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء 7 پاڼې لرو چې له هغه څخه موږ د دې ټولې دورې د نثر اندازه لګو. ولی نور آثار چې د پټې خزانې په حواله یې تر موږ پورې نمونې را رسېدلې دي، هغه د پټې خزانې پرته بل ځای نه دي موندل شوي او نه بل چا یې ذکر کړی دی. د دې دورې خصوصیات دا دي: اول، د موضوع په لحاظ د نثر مذهبي او تاریخي رنګ لري. دویم دا دی، دا نثر نه ډیر ګران او نه آسان دی، بلکې و عمومي محاوره ته ډیر نږدې دی. دریم نکته دا ده، جملې یې مناسب طوالت لري او مقصد واضح کوي. څلورمه نکته، د دې نثر ځینې تراکیب د فارسي د تراکیبو په ډول دي چې د فارسي اثر ځینې څرګندېږي، لکه تڼاکې وچاودلې د پښو. دلته یې مضاف الیه له مخه لیکلی دی. دا ترکیب داسې لیکل چې د پښو تڼاکې وچاودلې پکار. د دې پرته ځینې فارسي توري هم استعمال کړي دي، لکه رزګار، سپاس، درخواست او داسې نور. پنځمه نکته دا ده چې په دې نثر د عربي ژبې اثر هم شته. او شپږمه نکته دا ده، د دې نثر انداز خطیبانه دی او د ترنم نه د جملو په اخر کښې راوړی، یعنی د ترنم خیال یې پکښې ساتلی دی. اوومه نکته دا ده، په دې نثر کښې د پښتو داسې سوچه لغات هم خوندي دي چې اوس له منځه تللي یا ډیر کم استعمالیږي، لکه کهول او داسې نور. اتمه نکته، یو بل خاصیت یې دا دی چې د دې دورې د زیاتره کتابونو نومونه پښتو دي، لکه لرغوني پښتانه، شیخ ملي، د شیخ ملي دفتر، تاریخ سوري او داسې نور. نمه نکته یې له موږ سره دا ده چې د ماضي استمراري هې حذف کړې ده، لکه اوسید، نومید او داسې نور. لسمه نکته او آخري نکته دا ده، په دې نثر ځینې لغات داسې راوړل شوي دي چې په اوسنۍ املا کښې نه دي لیکل شوي او دا امکان لري چې لیکونکي غلط لیکلي وي، لکه پښتنخوا او داسې نور. دا نثر تر څه حده په مسجع انداز کښې لیکل شوی دی.